شروع کوم په نامه د خدای چې لوی بخونکی او مهربانه دی. یو وارې بیا ټولو پښتنو ته د فیکټس آر فیکټس د پاڼې لاندې په خیرالی ویم. نن زمونږ دریم کیسټ د پښتنو د تاریخ چې کوم زمونږ د پروګرام نوم ان سرچ آف پښتونز، او نن یو وارې بیا موږ سره ډاکټر حنیف خلیل صاحب په دې پیړۍ کې مینت او سوال هم ورته کړی دی چې وخت به راکوي او دا تاریخ به پښتنو ته څرګنده کوو. او ورسره زمونږ یو ډېر دروند مشر فرمان الله جان صاحب چې تر دې دمه پورې موږ نوم اورېدلو، خو زما دپاره ډېره لویه خبره ده چې نن ما ته مخامخ ناست دی. او ګرانونو تاسو که چا موږ سره دا دوه پروګرامونه تکل کړي نو د پښتنو د تاریخ یو چې کوم ځای پورې ذکر شوی دی هغې ته موږ را رسېدلي یو. او نن موږ به د ړومبني ذکر خبره کوو چې کوم د پښتنو په تاریخ کې په ړومبني ځل د پښتنو ذکر شوی دی چېرته په کتاب کې، نو هغه ریګوید دی. او نن به موږ انشاءالله په هغې باندې تفصیلي خبره کوو او کوشش به کوو چې د ډاکټر صاحب نه او د فرمان الله جان صاحب نه خپل تاریخ مخکې راوچت کړو. ډېره مهرباني ستاسو د دواړو د راتلو. ډاکټر صاحب یو وارې بیا تاسو نو پکې کړی الو. ډاکټر صاحب ریګوید کې د پښتنو حواله څنګه راغلی ده او بیا ریګوید څومره زوړ دی؟ ډېره مننه امل خان، ستاسو د دې سوال دوه برخې دي. یو دا چې د پښتنو حواله ریګوید کې څنګه راغلی ده، او دویمه برخه ده چې ریګوید زوړ څومره دی. ستاسو په اجازت زه به دغه دویمه برخه لږه اول به هغه وکړو، نو بیا به دا بله وکړو، بیا به دې ته راشو چې بیا د پښتنو ذکر څنګه دی. دا ریګوید چې موږ وایو دا اصل کې څلور ویدونه دي. چې موږ په دې هم خبرو وکړو چې دا ریګوید څه شی دی، چې دا ریګوید دی څه شی. دا وید چې دی د سنسکرت ژبې لفظ دی، او د وید معنی ده په سنسکرت کې علم، او د ریګ معنی ده تعریف کول، یعنی د علم تعریف کول. د علم تعریف نو دا ریګوید دی. خو دا وید چې دی علم چې دی نو دا دی اصل کې څلور بیل کتابونه جی: ریګوید، سام وید، اتر وید، یجر وید. دا څلور ویدونه دي. د دې څلورو ویدونو نه مطلب دا دی چې څلور د علم کتابونه، د علم کتابونه دي، او دا ټول د هغه وخت د سنسکرت کتابونه، دا د سنسکرت کتابونه دي. په دې کې امل خان د ټولو نه زوړ کتاب ریګوید دی، ړومبنی ریګوید دی. سره دی چې د دې وادي سند د تهذیب سره د قبل مسیح د دور تړلي ځینې نور کتابونه هم شته. څلور خو ویدونه دي. اوپنیشد بیل دی، راماین بیل دی، بھگوت گیتا بیل دی، شاسترونه بیل دی. نو دا ټول د دې سیمې کتابونه دي چې د دې سیمې عقاید، د انسانانو خوی، خصلت، ښکار، روزګار او د جغرافیه دا ټولو ذکر دی پکې. خو ستاسو پوښتنه د ریګوید ده، او دا هم ده چې دا زوړ څومره دی. نو په دې څلورو ویدونو کې خو د ټول نه زوړ دی. بیا دا ریګوید چې د دې د زمانه چې د سکالرانو د څېړونکو متعین کړې ده، نو د هغې په یو خبره اتفاق دی چې دا د 1500 قبل مسیح نه تر 1200 قبل مسیح د 300 کالو کې، 1500 قبل مسیح یعنی حضرت عیسی علیه السلام نه 1500 کاله پخوا، او 1200 قبل مسیح. په دې دور کې دا ویدونه چې راښکاره شوي دي، نو ړومبی پکې ریګوید راښکاره شوی دی. او ځینې خلک دا نظریه لري چې دا په دې وادي سند باندې آباد چې کوم خلک وو، عالمانو، سکالرانو، ایلیټ پیپلو، نو دا هغې لیکلي دي. بلکې غټه خبره دا ده چې دا برهمنانو او ریشیانو، ریشي چې هندوانو ورته وایي، دا هغې لیکلي دي. خو یو خبره ده چې په دې کې خاص کر په دې ریګوید کې چې کوم ړومبی چپټر دی، بلکې زه به دا م ویم چې د ریګوید لږ نور هم تعریف وشي. دا ریګوید دی منظوم په نظم کې دی، او دا چې د 1500 قبل مسیح نه یعنی 1500 د حضرت عیسی علیه السلام نه پخوا زمانې نه را روان دی، نو دا تر ډېره وخته د نظمونه سینه په سینه را روانو، دا لیکلی شوي نه، یاد په یاد. نو دا بیا په 300 قبل مسیح کې هم هغه منظوم شکل کې دا ویدونه ولیکلی شو. او دا چې چا ولیکل نو دا هغه ریشیان او برهمنانو. نو دغه وخت کې خو ریګوید نه پس دا نور هم راغلي په 300 قبل مسیح کې. په دې ریګوید کې ټول دي 1000 نظمونه، 1000 نظمونه، او په هغه نظمونو کې دننه چې کوم شعرونه دي هغوی ورته منتر هم وي او هغوی ورته اشلوک هم وي. نو دغه اشلوکونه دي 10,000
لس زره اشلوکونه دي، یعنې په یو نظم کې لس اشلوکه دي. اشلوکونه نو ټول لس زره جوړېږي. نو دغه 300 قبل مسیح نه پس چې دا ویدونه تحریر ته راغلل، نو بیا د نثر ته هم راغلل. او د ریګوید هم یو عجیبه سټایل دی، یعنې دا په سوال جواب کې دی. سوال کېږي چې ایشور څه شی دی، په جواب کې ورته وایي چې ایشور دا دی. بیا سوال کېږي چې دا وید اصلي دی که نقلي دی، نو بیا په جواب کې تفصیل راځي چې دا د ایشور لخوا دی. بیا پکې اضافې هم شوي دي. نو موږ دې نتیجې ته رارسو چې 300 قبل مسیح نه چې دا ویدونه را روان شو او ورسره بیا هغه نور کتابونه هم ملګري شو، په هغې کې عام ټول منظوم دي په نظم کې. یعنې بګوت ګیتا چې دی د هغې مطلب دی بګوان کا گیت، نو هغه سندرې یا گیت چې دی هغه په نظم کې دی. دا راماین چې دی دا د رام او سیتا د کیسه ده. دا اوپنشد چې دی دا ټول نظمونه دي او شاسترونه چې دی هغه هم دا منظوم دي. نو په دې کې زیات اعتبار ریګوید ځکه حاصل کو چې هغې کې یوازې د عقایدو بحث نه دی، په هغې کې جغرافیه هم ده، په هغې کې د انسانانو ډلې ټپلې هم دي، قبیلې هم دي، خلک هم دي، جنګونه هم دي. او ورسره یو ډېر حیران کن خبره چې د کائناتو د اسټرانومي چې ورته موږ وایو فلکیات، په دې فلکیاتو باندې ډېرې زبردستې خبرې دي چې د ځمکه چورلي، د ستوري په دغه کې دي، کهکشانونو کې دي، یعنې جمګټو کې دي، او سپوږمۍ، او دا ټولې خبرې په دې ریګوید کې دي. خو ستاسو د وړومبۍ پوښتنې یا د پوښتنې هغه وړومبۍ برخې جواب دا دی چې 1500 قبل مسیح د ویدونه راښکاره شوي دي، 300 قبل مسیح کې تحریر ته راغلي دي، د هغې نه پس ته په بلا ډېرو ژبو کې ترجمې شوي دي. دیانند سرسوتی یو شخصیت دی چې هغه د ریګوید مرتب کړی او بیا ترتیب کړی، خو بیا وروستۍ ترجمې اردو ترجمه نهال سنګ کړې ده، په انګریزي کې بلا ډېرې ترجمې شوي دي. او دغه شان د وروسته چې څومره ویدونه دي نو هغه بیا نثر ته هم راغلي دي او ترجمو ته هم راغلي دي. زما خیال پښتو کې به د ویدونو ترجمې نه شوي، یا شاید رستو فرمان صاحب دا خبره کلیر کړي، خو پکار دي داسې دی پښتو کې به نه شوي. نو اوس چې موږ دې ته راځو چې دې کې د پښتنو ذکر هغه دویمه برخه چې ستاسو ده، پښتنو ذکر پکې څنګه شوی دی او چېرته شوی دی. لکه ما چې عرض وکړو چې په دې ریګوید کې 1000 نظمونه دي، یو نظم پکې خصوصي طور ځانګړی طور د دې سیمې په دریابونو دی. اوکې، نو یو خو په هغه نظم کې ذکر شوی دی د 7 دریابونو په یو ځای، هلته په سنسکرت کې لیکلي دي سبت سیندو. سبت سیندو یعنې 7 سیندونه، او په دې سبت سیندو کې 15 د پنجاب دي او 2 ورسره نور دریابونه نو اوره یو ځای شوي دي. دغه سبت سیندو چې بیا په اوستا کې ذکر شوی دی، ریګوید خو 1500 قبل مسیح یا 2000 د حضرت عیسی علیه السلام نه مخکې دی، خو دا اوستا د ایرانیانو کتاب چې دی دا 1000 کاله قبل مسیح دی. نو چې کله مونږ بیا اوستا ته ځو نو هغه ځای کې دا سبت سیندو په تلفظ کې بدل شوی دی، هلته دی هبت هندو، د سین په هی بدلیږي هلته. نو مراد دی او دریابونه. بیا د دې او دریابونو نه پس هم هغه نظم کې چې د ریګوید کې راغلی دی پوره مکمل نظم، بیا د یو دریاب هم ذکر دی، د دریای کابل ذکر دی، کوبا، د سوات ذکر دی، سواستو او سرسوتی، او د کرومو د کورم ذکر دی پکې، بلکې د ګومل ذکر دی، ګوماتی. نو دغه بیل زمونږ د سیمه چې ده د دې هم ذکر دی. د ځینې غرونو د افغانستان یا د بلخ یا د هغه زړې پښتنې خاورې یا د زمونږ طرف ته چې کوم دي د دې ذکر دی، د ګنګا جمنا ذکر دی، هلته جمنا یمنا لیکلی شوی دی. یعنې زما مقصد دا دی چې د سیندونو د علاقو د جغرافیې سره بیا د خلکو ذکر دی، چې دا خلک څنګه دي، د دې رویې څه دي، د دې خوراک څه دی، د دې هور څنګه ایجاد کړی دی، ښکار کوي، د دې روش څه دی، دا ټولې کیسې هم پکې نظمونو کې شته. نو په دغه ضمن کې د پکتین د یو قبیلې ذکر دی چې دا د پکت اوسیدونکي دي، او دغه پکت چې دی هغه بلخ او د بلخ نه زوړ باختر او د انګریزانو چې بیکټریا لیکي، او دا چې موږ هغه نتیجې ته رسېدلي چې دا د قومونو د قبیلو مجموعه ده پکتین. دا بالکل چې دا داسې هم نه ده چې موږ وایو چې د یو پلار نیکه نسل دی، دا د قبیلو ایونچولی خو د یو پلار یو، خو لکه قبیلې را یو ځای شي او پښتون ته. خو دلته خو چې موږ د ریګوید یا د هغې نه پس ته کوم تعریف ګورو، نو هغه داسې موږ د نسل تعریف نه ګورو،
د قبیلو ګورو او ایگزیکټلی په هغه قبیلو کې پښتون ځان له قبیله ده. ډېره مهرباني ډاکټر صاحب. فرمان جان صاحب تاسو ته به راوړو څه وایي د دې هر څه باره کې آرکیالوجي څه وایي؟ بنیادي طور باندې خو زه په دې درشلو ډېر فخر محسوسوم چې راغلی م، بیا استاد محترم را سره ناست دی او ما وی چې یاره زه به نن ډېرې کمې خبرې ځکه کوم چې د ما د استاد برق صاحب سره چې دی ناست نو دوی وینا نه وه کړې نو دویم چې هغه وخت هم زه ټوله استاد محترم له ورکړم. مونږ د راګوی د پورې د پښتنو د تاریخ محدود کوو، خو زه وایم چې دا پښتون سایبریټ نسل خو نه دی چې بس بالکل چېرته یو وخت کې را پیدا شو 3.5 کاله مخکې او د هغې نه مخکې نو چې څنګه انسانیت پیدا دی نو هم پکې پیدا دی. اوس د پکې بیا خپل پیژنګلي کله شروع کړې ده نو اصل هغه وخت دی. نو دا خلک خو چې 15,000 کاله نو زه هغې سره م اختلاف کوم. زما خو 6,000 کاله مخکې زه نه ویم که ایرانیانو دا چې څونه دیومالۍ کیسې دي استعاراتي دي یا دی لیټریچر دی زما خو د تاریخ ټول نه لوی غلم هغه دی، خو ایرانیانو ډېر تکړه دي په دې سیس کې، زه ورته په دې ډاډ ورکوم. نو د هغوی که شاهنامې فردوسي نه بره خدای نامک او کم پورې ځي او بیا د فریدون او د دغه کیسې مونږ ګورو د جمشید، نو جمشید خو دی 6,000 کاله مخکې دی او زما زهاک ځي او هغه نه حکومت اخلي. نو کله اخلي 6,000 نو 6,000 کاله چې زه د زرو د 100,000 فوج ځان سره بوزم نو دې ځای ته زه را رسېدو کې کم از کم به ما خو 2,000 کاله اخیستي. نو زه خو دا دعوه کوم چې د ما 8,000 کاله منظم سرداري ده. پښتونولي ځکه چې مانتو 8,000 کاله مخکې په مصر کې چې د ما هیکوز دي پښتانه هغه وایي چې دی راغونه دی او ځان سره خپلې ضابطې هم راوړې وي او دغه شان ایرانیان هم چې څونه تاریخونه لیکلي د جمشید او د هغې نه پسته نو هغوی وایي چې ضحاکو سره خپلې ضابطې قانونو دا دی چې وایي چې د حمورابي قانون او حمورابي صرف لیک ته راغلی. نو زه دا دعوه هم لرم چې دنیا لومبی قانون پښتو ده چې دا د ضحاکو سره کله وه چې کله د جمشید نه 6,000 کاله مخکې حکومت اخیستو. چې کوم ته اوس هم موږ پښتو وایو د ژوند تېرولو طریقه او یوازې نه وایي. تاسو وګورئ دا یو پنجابي کتاب دی پټان قبایل، نو هغه وایي چې په بابل کې ګانداش په نوم باندې 4,000 کاله مخکې حکومت دی د کاسیانو او هغوی 700 کاله حکومت کړی 30 باچیانو کړی. نو هغوی سره هم دا قانونو نو زه خو دا ویم چې دا حمورابي قانون چې دی دا زما قانون دی خو صرف هغه تیري شکل ته راوستی دی بابل کې. بیا د ختیانو ما د پښتنو ته لږ ډېر اسانه کړې ده. ما سره د استادانو زه دا خوش قسمت یم چې ما سره په یو وخت دا دونه ډېر استادان جمدي دي او زه ته استفاده کوم. نو ختیان چې دي د هیټ از امپایر نو ما د پښتنو ته لږ اسانه کړې ده. دې ته یم چې که تاسو تاریخ پښتنو لیکئ یا لولئ نو تاسو دا دونه ډېر محنت مه کوئ. تاسو صرف دا زما یو 6 ټکي دي یاد وساتئ، یو کس، یو اس، یو غر، یو توره، یو خاوره کې یو مټ او یو خټه او بیا یو پکت یا بلخ. نو دا چې 6 چاته دي 80% پښتنو تاریخ دی لاندې دی. نو زه لومبی خدایم چې د ما 6,000 کاله مخکې چې کله ما اس ټریننګ کړی نو ما ته اسیس ویلې شوی، ما ته سایس ویلې شوی او هغه اس ټریننګ کې ته سیاست ویلې شوی او دغه سیاست په نتیجه کې بیا ریاست وجود کې راغلی. نو دا چا راوستی؟ دا لومبی پښتنو اس ټریننګ کړی. او اوسه پورې چې کوم د اسونو ټرینرز دي هغې ته سایز ویلېږي، هغې ته سایز وایي او د هغې هغه علم ته سیاست وایي. بیا انسانان ته چې کله منتقل شو نو دی هغه سیاست چې راواغې شو نو هغه ریاست کو. نو دا ټول ما سره شته، خو چونکې ما سره مسلسل یو د میرې مور سلوک هر وخت په دې شوی چې څوک هم راغلي دې خطې ته نو هغه یو لاین کې راوستي چې یاره ما نه به واپسي د حکومت څوک علي. نو که زما غیر متشدد وروره دغه متشدد یم، خو تشدد ګورې هر ځای کې د تبای پیغام نه دی. کوم قومون سره چې تشدد نو یا هغوی سره توره نه ختم نه شو، بدمت ختم نه شو، یا کول د راوړ اسټر څه شو، ټول هندوستان مالکان خو دو ختم نه شو. بنګالي په ځان باندې د شیخ مجیب نه علاوه چېرته حکومت نه دی کړی، تشدد ورسره نشته. نو تشدد هر ځای کې اوس یوکرین چې وسلې حواله کړي نو څه تېروړ شو. نو زه دا وایم چې دا تشدد هم زما کالی دی، خو کومې پورې
چې دا د منفي استعمال نه کوم. کو دې ته موږ ټکي بدل ګوره تشدد په ځای ورته ډیفنس وایو چې کوم کسان ځان ساتلی شي دا خو به ډېره ښه وي. تشدد خو لکه شدت شو کنه خو که موږ دا ټکي مطلب د تشدد نه راوړو ټیک شو جی موږ به ورته تحفظ ووایو. تحفظ ته خو دا دی چې هغه تحفظ هم په توره کېږي کنه. ټیک ته سیلف ډیفنس بالکل ټوپک دی په توره دی په ډز دی خو سیلف ډیفنس بالکل جی. نو ما دا کړی ده ما دا چې فی زمانه زما دا زه چې کوم پروګرامونه کوم زه خلکو ته یم چې پرون تاریخ ولوله د نن ژوند په سم کو د سبا دپاره په پلانینګ وکړه. لاره جوړوي. زه سمال انډسټري باندې زور ورکوم د په کاروبار ډېر زور ورکوم. نو ایمل خان بنیادي طور باندې زه دې سره اختلاف کوم چې څوک د 5,000 کالو د پښتنو تاریخ دی نه چې د انسانیت تاریخ دی د ما تاریخ دی. خو زه ښکاره شوی پکې کلم زه پکې ښکاره شوی هغه وخت کې چې د ما د آسونو دور راغلی پیاده خلکو به چې کوم مزل په هفتو کې کولو ما په ورځو کو چا په میاشتو کولو ما په هفتو کو او چې کومو خلکو کني نن دم د سکینډینیویا ډي ان اے وکړی شي ما سره 20% هغه میچینګ کوي د سکاټلینډ ما سره میچینګ کوي او ما سره دلته کې چې کوم دا تور نسلونه دي کول دراوړ استر چې هغې باقیات پاتې دي موږ ورته شودر وسوایو ادیو کې نو هغه ما سره دلته کې په دې خپل علاقه کې دا چوړیان به چې پخوا دا دغه نسلونه نه دي کنه دوی ما سره نه کوي. نو د پښتنو تاریخ چې دی دا ډېر زوړ دی خو چونکې ما سره چې کوم سړی راغلی کوم حکومت راغلی دی کوم هغه راغلی طاقت نو هغه زه بنیادي طور باندې ختمولو د ما کوشش کړی سلسل ځای تقسیم کړی. د اوسني قبیلیتي کوم ناویل دا خو د شابودین غوري تر علاودین غوري کړی د دې نه مخکې خو دا سپاسي او ګوري او دا په دې نومونو باندې امکان پښتانه چې دي جی نو دا د څاروو ساتنه والا ډېر پاتې شوي دي کو د هسپو ساتنه والا ډېر بنیادي طور باندې خو دا څاروي پال خو دی د روزي اول نو ځکه چې څاروي دی له سرمن هم ورکول او پیم ورکول او غوښه هم ورکول او باربرداري هم ورکوله خو چې کله بیا دی دا کله آریان زمونږ د رونه چې غیر متشددو ما سره په یو ځای اوسېدو خو رویو کې زمونږ فرق و دی چې کله بره نه راغه دی ایران په لار زیات لاړو نو هغه ته د آریانو د وجې دغه ایران لفظ هم دی خو دې نه مخکې خو پارس و ایران نو خو او پارس خو دا ټول و کنه دا ټول خو نو خو تقریبا مخصوص وه دا زما دا خطه چې ده دا خو د پارس نو البته کله دې زما هم غلام پاتې شي 20 پیر زما غلام پاتې شي تاریخ نه لیکلی. آزاد خان کریم خان ژند او احمد شاه ابدالي په 18مه صدۍ کې دي چاته نه دي یاد او زما ورته هغه یاد دي چې خامونشیانو بلکې خامونشیان چې دي هغه ته هم اشومن وایي هغه ته مسونو واله وایي. نو زما د دیاریانو ترمنځ تمیز څه دی خو یو اس دی او هغه پیاده دی. او دا پښتانه چې وو دا د ځمکې مالکانو بنیادي طور باندې د ځمکو مالکانو خو چېرته مخصوص علاقه نه وه د دوی د ورشوګانې وي شراګا چې میډوز دوی څاروي پالو دوی به د برهمپوتره نه والې تر کانسکه چې ماسکو پورې ده دا به تله راتله او چې څنګه د ایلی راځي چې هلته کې واورې پروت دي نو چې ایلی سره شعور نشته او دغه نشته راتلی شي نو ده تر برهمپوتره نه شم تلی. نو دا خطه ټوله ګوره ما تاسو ته وختي یو لفظ وایي چې کس نو هغه سر کې برهمپوتره سره کاشل کوشل کاشي ریاستونه دي بیا دغه غرونو ته کاشمیر ویلې کس او میر ته پر ترشمیر په امیر ویلې بیا تبت ته دغه ته ویلې کاسیان ویلې بیا چترال ته کاشکار ویلې بیا د لاندې هندوکس ته بیا زما په مردان په نوخار په پیښور په منګوره کې کس کورونو لنډې کس او جاری کس او په دارپور کې نو کسونه شته بیا تر ده نو کازاکستان دی بیا سندوکس دی چې هندوکس شوی دی او بیا چې ټول ملکونه ته ګیر چاپیر دی بیریکسپین هم کس دی کنه او ما ته کم نسل ویلی شي ما ته کاکیشیان نسل نشي ویلی د کسونو نسل نو لومبی ټکې دا دی چې څونه کس دی نو دا زما وطن دی کنه او زه خو زورورم کافکاز زمونږ وطن و بالکل دا زما وطن ځکه پښتانه ښکلي دي. فرمان جان صاحب موږ خو په دې نتیجه رسېدلي یو چې بالکل د پښتنو تاریخ موږ اخري حد نه شو معلومولی چې آغاز یې کوم ځای نه دی د پښتو د پښتون خو ذکر یې په لومړني ځل چې کم ځایونو کې شوی دی نو هغه دغه 5000 سال 6000 سال 4000 سال دا ضحاک چې دی
دم د اسنا آساک آزاک زه دا نه وایم سر خو ذکر زمونږ د پښتنو چې کوم په کتابي توګه چې جداګانه ذکر شي تاریخ کې ذکر شوی دی او هغه دغه وخت شوی دی بالکل د شپږ زره کاله 15,000 یا شپږ نه زره شپږ زره دي زها کمله ده شپږ زره کاله سر. مخکې اوس ذکر دغلته شوی دی او جی او اوس ذکر راته چې څنګه وي دغه نه چې په دغه ورځ موږ پیدا شوي یو. جی جی د دې نه مخکې هم زموږ تاریخ شته بالکل. خو د هغې ذکر نه په نورو نمونه دی ذکر هم نشته کتاب کې ذکر په شته نورو نمونه دی کنه ذکر شته داسې خو واضح نه مننه جناب نو موږ خو چونکې تاریخ واضح لټول غواړو او نو موږ دې نتیجې ته رسو چې کوم ځای کې واضح ذکر دی موږ بیا هغه ځای نه شروع ډېره ښه هغه واضح ذکر دې لړونو کې راځي جی، دا جی. کوم چې تاسو وې بلکې دا زموږ دپاره اوس یو بل هم زموږ دپاره ده چې دا دې کوم د ایران یو کتاب د شاهنامه فردوسی خدای نامک او دا د ریګویډ نه زاړه دي نه نه ډېر نه وروسته دي. نه دا ډېر وروسته زر کاله مطلب چې بیا هم نتیجه دغه ده چې لومړنی ذکر چې شوی دی نو دا په ریګویډ کې دی او خو چې دا کله ایرانیان د سنه راغستې دي د مالای کمې کیسې دي نو د موږ د جامع جمشید کم دی نه راورسېدو عمدهی د کیسو نه راورسېدو تخت جمشید د کم دی نه راورسېدو نو چې کم دی کې ثوکې جامع جمشید کوم کیسو کې راغلی تخت جمشید راغلی نو هغې ورسره زما د زحاک ذکر هم د شپږ زره کاله مخکې این حکومت چې اغېشتې بیا هغې نه فریدون خو دا هم ریګوید نه وروستو شوي ذکر ښه یعنی دا چې تاسو کومې حوالې راخلي د عمل خان مطلب دا دی چې تحریر کې په کتاب کې کله راغلي تحریر کې او تحریر نو تحریر کې خدا راغی کله چې ریګویډ وشو اوس موږ به ریګویډ نه دی خو ارزو مخکې خو بیا تیاره ده خلا ده دی کې هېڅ پته نه لګي ستوري دي مخ به ارد ګرد دنیا اوسي نه اوسي موږ چې څونه نظر لرو نو انسان د مارز او د دې نه خوا دی خوا ډېر نه دی تللی لہذا زه دا وایم چې کوم ځای کې ذکر د پښتون د تاریخ په لومړني ځل راغلی دی هغه ریګویډ دی اوس په ذکر چې راځو نو موږ به په لیک کې لیک کې بغیر لیکه خو جی د دیومالای کیسې باندې دنیا باده ده د تاریخونه چې څونه قومونه بیانوي ما تاسو ته ټول نه تکړه یا د سومیر تاریخونه دي یا د ایران تاریخونه دي نو هغه او ټول دا لیک نه علاوه دي نه اب بیا وروستو لیکل شوي خو د لیک نه علاوه خو را روان دي نو کاغذ شپږ زره اته زره نه روان دي زم را روان دي ٹھیک ٹھیک بالکل سر صاحب واپس تاسو له راځم ریګویډ خو چونکې به دغه کتاب دی او دغه ذکر دی به کې پښتنو د ریګویډ نه پس بیا کم کم داسې زاړه کتابونه دي چې هغې کې د پښتنو ذکر داسې واضح راغلی دی جی بالکل کتابونه هم شته او د کتابونو نه پس به یو بل بغیر کتابه ذکر هم کوم چې هغه مونږ د حوالې یا سند یا دلیل په تور راوړلی شو کتابونه خو ریګویډ نه پس ته اهم کتاب اوستا دی د زوراستر زرتشت زر کاله قبل مسیح کې نو هلته کې بخت بخدین او دغه د پکت والا هغه سیمه دا ذکر شوي دي دغه سبت سندو چې د ریګویډ و اووه دریابونه نو هفت هندو هغه اوستا ذکر کړی دی نو اوستا هم اهم کتاب دی چې موږ تحریري طور ګورو دغه شان موږ سره د چینی سیاحان چې دي لکه فاهیان دی هیون سانګ دی دا د چین هغه بودی راهبان یا عبادت گزار دي چې هغې سفرونه کړي دي بیا سفرنامې لیکلي نو هغې هم د پښتنو د سیمې او د پښتنو به طور قبیله او به طور انسانان یا انساني ډلې هغې چینی د بود مت منونکو سفرنامه نګارو هغوی هم ذکر کړی دی دغه شان یونانیان چې دي هغوی خو ډېر ذکر کړی دی د پکتا پکتویک پکتویس او د هیروډوټس د پکتیان نو دا بیا د تحریر خبره ده په تحریر کې راغلی دي د دې یونانیانو نه پس هم دا ذکر روان دی چې وروسته خو بس بیا ظاهره ده چې حوالې زیاتې شوې نو دا خو موږ سره هغه کتابونه دي چې ټول قبل مسیح کې دي بیا یو بل شخصیت دی چې هغه د کتاب سړی هم دی او د آرکیالوجي سړی هم دی هغه شخصیت دی پانینی مهارشي پانینی دا د زمونږ د صوابع د وړوکې لاهور چې دی د دې اوسېدونکی و او دی به د اوسنۍ ټکسلا چې ده نو دې ټکسلا ته به دې تلو نو ده به په تهذیب تمدن ژبې یا لسانیات ژبپوهنه په دې به یې لیکچرې ورکولې لکه څنګه چې د سقراط او افلاطون یو ډیبیټ کېدو په هغه خپله اکیډمۍ کې کېدو نو داسې د دې چوټه لاهور د وړوکي لاهور یا د صوابع د پانیني به لیکچرې وي نو هغه بیا یو ګرامر ولیکلو د سنسکرت د پانیني ګرامر د سنسکرت ژبې لیکلی خو په هغې کې دننه د پښتو ټکي دي او ټکو نه علاوه ځینې مثالونه د پښتنو قبیلو دي چې هغه زموږ ډېر مدد کوي
د پانینی تقریبا 3.5 کاله قبل مسیح کې دا کم ګرامر چې دی په هغې کې یو قبیلې ذکر راغلی دی مادومنت. نو مادومنت نه ځینې څېړونکي جوړي چې مومند ته نږدې قبیله کېدی شي. دا اپارتي یونانیانو هم ذکر کړی دی او د ده په ګرامر کې هم راغلی دی او ځینې نور نومونه چې د پښتنو هغه قبیلوي جرړه ښیي. already dialects به بدلی ټکی به بدلی خو نوم سره تړون. ګورئ چې تاسو د سنسکرت او د پښتو خو د ټکی او د ذخیره ډیره نږدې وه. بالکل جی. نو د دې پانینی چې د ګرامر د کتاب کوم نوم دی هغه په سنسکرت کې دی اشت ادیای ویان. اشت ادیای دا په پښتو کې جوړیږي اته ویل شوي لهجې. دا ویان چې دی یعنی ویل وینا. نو اته مختلف ویناګان ډېر ښایسته تاسو زمانه ښه لږ تشریح کو. نو دغه ګورئ چې یو شخصیت دی چې د پښتنې خاورې دی په ټکسلا کې لیکچرې ورکوي ګرامر د سنسکرت لیکلی خو پښتون کنیکشن د پښتنو قبیلو او د پښتنو د ټکو بیا یو موجودګي مونږ وینو. دې نه پسته چې مونږ راځو ما چې ویل چې بغیر کتابه یو دوه ریفرنس هغه بل سوال دی. نو په لیک کې خو مونږ ویدیک لټریچر اوستا یونانیان چینیان او زمونږ د خپل ثوابه پانینی صاحب دا په کتابونو کې دی. ډاکټر صاحب خو زه یو داسې بنیادی سوال تاسو باندې واچوم هم د کتابونو په لړ کې چې کو یو پښتون مثال دی وخت کې زمونږ د پروګرام نه مخکې یو خپل تاریخ کتل غواړي او هغه وایي چې ماته یو کتاب وښایه چې په دغه یو کتاب زه ځان پوه کړم او زه په تاریخ وګڼم. داسې یو کتاب تاسو سجست دا ډېر وروسته چې کوم کتابونه لیکلی شوي دي هغې وروستو دي زمونږ په دور کې اوس دي. زما خیال دی که زه چاته تجویز ورکوم زما د خپلې تجربې یا پوهې په رڼا کې نو زه به وایم چې اوس هم تاسو هغه کتاب وګورئ چې اویا اتیا کاله مخکې سید بهادر شاه ظفر کاکا خیل لیکلی و پښتانه د تاریخ په رڼا کې. نو دا ټولې نظریې هم راخیستې دي او بیا د هغې د تجزیې نه پس ته یې خپل نتایج هم ښودلي او زیات د آریین نظریې ته مایل دی. سره دی چې برق صاحب هم 4-5 کتابونه لیکلي او په هغې کې هغه سره نوې خبرې هم شته او د برق صاحب کمال دا دی چې هغه یوازې تاریخي حوالې نه بلکې لساني ارکیالوجي او سوشیالوجي او د دې سیزونو ورکوي. خو که زما تجویز وي چې زه پښتنو ته وایم چې تاسو د پښتون د پیژندلو لپاره کوم کتاب وګورئ نو سید بهادر شاه ظفر کاکا خیل without any hard feelings. بالکل جی. فرمان جان صاحب د تاریخ کتابونو نه علاوه د تاریخ نورې حوالې څه دي د پښتون باره کې کوم چې تاسو خبرې پسې هم کړې او اوس به په لږ نور هم کلابریشن وکړو او بنیادی طور باندې خو چې دلته کې زه د کاټلنګ باندې ما سرچ کولو اندام کاټلنګ دی او دا د شیولنګ ټوله کیسه ده. شیولنګ او د شیولنګ ما سره یو جرمنی ملاو شو خو بدقسمتۍ دا دی چې ناغز زما رابطه شو نه بیا مناشي نو هغه وی چیرې دلته کې مونږ یو پینټینګ اوچت کړی وو هغې پر مونږ خصوصي کیمرې راوړې وي نو هغه پینټینګ چې کوم دی نو هغه د پښتنو سره ډېر سمون کوي. اوس هولیې سره اور کاربن ټیسټینګ چې کوم شی دی نو یې 15,000 کاله زاړه دي. نو زما هم دا دعوه ده چې په دې غرۍ د لړۍ کې که چېرته لاندې کول د راوړ استرو نو په دې مردان په غرونو کې مونږ که چې هغه د برهمپوتره نه کانسک او ماسکو پورې ده دا لړۍ ما نه خالي نه ده. دا چې څونه غرونه دي بالکل دې کې پښتانه بل تاسو که د هندوانو څونه تصویرونه راوالي نو په هغې کې د هغه خلکو دغه نشته بلکې دا لکه د کول د راوړو استرو لاندې وکړه دا بهرنی چې ده نو دا بیا زما ده. نو د هغه یې شکلونه که تاسو رامچندر جي شکل راوالي یا د سیتا راوالي د ګنیش مخکې راوالي د ارجنۍ سره شته دا ټول تصویرونه یې په نیټ هم شته او دا تصویرونه اوریجنل دي نو ای سره دي کو نه نو اوریجنل نه دي د هغې په شکل به وکنه خو چې زموږ په شکل کوي خدای دا تصور دی چې دې خلکو نه وکنه تصور دی دا ګورې چې مخکې خبرې زیات استراحتي او بل دا دی چې دا لکه زه دا وایم د شیرشاه سوري تصویر اوریجنل نشته دا تصوراتي او چېرته پینټینګ وته یې بیله که نه خو دا دی مونږ خو هغې کې که تاسو لکه اوس ماته یو کس وایي چې د ګوتم بدھ دا تصویر چې کوم په لمبینې کې دی نه پوزه خو چیته ده نو ما ورته هغه تصویر هغه بوت خوځ جوړ شوی دی 1.5 کاله دا چې 2000 کاله مخکې د ما په عجایبګرو کې پراته دي
نو په هغې کې خو د اوچته ده سترګې غړېدلې دي کټ لوی دی څادر یې په دې پیزواني سپلی چولي نو زه به دا بیا څه تصور کړم خو ناقدین خو دا دي چې زما په خیال پښتانه واحد قوم دی چې دا ډېر اعلی ناقدین دي لیکوال نه دي ځکه لیک بل کوي که دا لیک مونږ کولی شو خبره به ختمه نو خبره ځکه دونه دشمنان به مو نه پیدا کړي دونه تربوران به خو موږ دا کور کې عمر له تربوري زه چې اکثر ویډیو ورکم نو زما په خیال چې پراپیګنډې ته به راپیډنډه وي خو به اصلاح خامخا کوي نو د دې خلکو نه مونږ ډېر زیات په دې باندې چې ما زه ګورم معافي غواړم د چا نوم نه علم چې هغه کم قبیلې خپل دغه ورکړي هغه 1% هم ریشیاني خو خپل قبیلې ډېر زیات سپورټ دلته خو یو چېرته سټډي سرکل یې نشته اوس داسې قیمتي خلک شته چې حنیف خلیل صاحب غوندې برق صاحب غوندې د شاهین صاحب غوندې دوی که څوک د خو وایي چېرې په دې خبر ښار کې خو چا ورته ویلي چېرې تاسو خو راشئ جي ما خپل بچي یا خاندان راغونډ کړی یا دا راغونډ کړی او تاسو راشئ نو چې چېرته سټډي سرکل یې نه دا رستو په وخت کې جوړېدی شي د جلو دغه چې دی د چند کې کوټل یې په ثوابیا کې نو هغه سره چرک هم دی هغه سره اوګربوت هم دی هغه سره جلو هم دی یو ګروپ جوړ دی زه پڼي ورته تللی ملته زما سر ډېر دغه دی زه دې خلکو ته وایم که تاسو تاریخ لیکئ نو که ته ورسره ارکیالوجي نه ټچ کړې ته ورسره احتمالوجي نه ټچ کړې ته ریلیجن ته لینګویج نو دې تاریخ کې به ته غلطېږي او غلطي چې ده لکه اوس زه سرجي تاسو سره خبره کوم شکر الحمدلله چې مونږ 400 کې ناست اوس یو سړی وایي چې یاره د 400 څه تاریخ دی نو د اثار ډېری نه یا د ماجوکي نه وغیره چې کوم اثار راوځي او دلته غني ډېری کې چې کوم پراته دي د میوزیم کې نو هغه 3400 کاله زاړه دي پشکلاوتی والا کې بالکل عمده د بود متغه بالکل انسټیټیوټ بیا چې کله ډېر ذکر شته نو بیا سکندر یوناني سره ډېر زیات مورخین دي یو لفظ ذکر کړي نو د استی دی نو د خلکو ته وایم چې کته تاریخ لیکي نو ته ورسره ارکیالوجي ټچ کې ضرور نو دا ورسره ټچ کې بیا مرچکی بیا بی سي دا چې ته د رانیګټ رانه چې په اشنغر دیوانه بن کړي خو مدال ته خپته لیکن گوتم بدھ سره دلته مناظره بیل لیتلی دا نو بیا ورسره جی دریم چې دی اوس یو خو شو هیستوري بل ورسره شو ارکیالوجي بیا وی دی ته 400 پشکلاوتی اشنغر ولې دی کوم ته ساکینی اسپاسی ولې دی ته ګوري ولې نو دا شو احتمالوجي نو چې کچاله احتمالوجي نه وردی نو دلته بیا غلط شو بیا بغلطیږي بیا شو ریلیجن چیرې دی خلکو سم مذهب نو بیا به د غار نه او د اور نه مذهب رالی تر دې هدا پر برادي په منځ کې به دغه دور بیانې نو دغه به بیا د دې جبه نو بیا د کړت د کرت نه سمکرت او پرشکرت او بیا سمکرت او بیا سنسکار کرت سنسکرت ته برادي او کړه بیا ورته ګرامر ته راځي په بیونی ته چې پڼي وانډو سم شته دي نو بیا به ته هغه بیانې بیا به چې د نسل سو نو بیا به ته جینیټکس ته راځي ایگزیکټلی بیا به چې نه د دې چرته پینټینګ شته چرته بوتان شته چرته آرټ شته ته بیا آرټ ته راځي نو سرجي د مام دا یو کتاب را روان دی د فاونډر اته جلد دی نو ما په دې کې د سيزونه ټول کوشش کړي خو بیا هم زه رهنمایي د پاره داسې شخصیت ولولم زبته دغه رهنمایي یاله کې د کتاب کې څونه مدد کولی شو قدرمن شي په تور د ادارې خدای مو ته تیار ان شاء الله چې داسې سماته ضرورت نو دا کړي به خو خدای فضل چې زه په واحد سړیم چې یو بخله ما د کتاب حقوق محفوظ نه چې چاپ کو چاپ زه بولا انیګټو مور د چینل حقوق محفوظ نه دي مونږ غواړو چې ګوره انیګټو مور کوم او ان شاء الله زه پکې دونه سبسيډي ورکوم چې کتاب په سو چاپ شي داغه او په نیمه بیا ورکوم نور ورته ځان نور کوم چې پښتنو لاستا کتاب ورس دې کې به مونږ پوره امداد قدرمن شي ډاکټر صاحب بغیر کتاب حواله او دا خو چې تاسو ته یاد و چې ما دا ویل غوښتل تاسو ما غزنه شروع وکړه دا فرمان سه اشاره وکړه چې د لیکلو حوالونه الهوا هم د پښتون په حواله او یا مجموعي تور د انسان پیژندلو لپاره زره نورې حواله کوم حوالو باندې چې برق صاحب ډیر زیات فوکس دی بالکل جی بالکل په هغه کې تاریخ خدا سره چې دام په دوه قسمه دی یو اورل هیستوري دی یو ریټن هیستوري دی نو هغه اورل اسیم کم اعتماد والا یو ریټن کم څه غلطي وسټی کوي خدا چې کم سیستم ارکیالوجي وایي یا زمک کنستنه
او د ځمکې د کنسترو نه پسته چې څه آثار راوځي د هغې نه مونږ انساني ډلې او جغرافیه پیژندل غواړو نو هغه زیات ساینټیفیک وي. د پښتنو په پیژندګلو کې هم مونږ د ارکیالوجي ځینې آثار لرو. یو څیز ته خو زه دومره خوشحاله شوی وم چې ما ته اندازه وشوه زمونږ د بخشالۍ چې دی په دې بخشالي کې د ځمک کنسترې نه پسته یو په لرګي باندې لیکلی شوی یو مینوسکرپټ راوتی و. هغې ته نوم ورکو بخشالي کلمي نسخه. هغه بخشالي کلمي نسخه په 1891 کې خو ځمکې نه راووته. دا جرمن سکالران په دې خبر شو نو یو شخصیت دی ډاکټر رودالف جرمن دی. هغه دغه نسخه حاصله کړه. په 1889 کې هغه په دې نسخه خپل ریسرچ وکړو. نو چې ریسرچ یې وکړو نو دا خو چونکې پښتني خاورې نه پیدا شوې نسخه وه نو زمونږ خو دلچسپي دا وه چې د پښتون جغرافیې سره څه کنیکشن او دې کې دي څه. هغه نسخه کې خو لیک ټول و په ساینس، په میتھمیټکس او په کیمستري او بیولوژي او دې څیزونو باندې و. نو موږ بیا هم خوشحاله شو چې د ساینس په بخشالي کې دومره کلمي نسخه پیدا شوې ده. او یو ډېره ښکلې خبره چې دا د صفر تصور په میتھمیټکس کې دی که نه، دا د هندسو دا د یونان نه عربو ته تللی و ډېر وروستو. بخشالي کلمي نسخه چې دا خو په 1891 کې پیدا شوې ده، خو چې د دې کله ټیسټینګ وشو نو دا 600 قبل مسیح د دور نسخه لیکل شوی نسخه ده. او په هغه وخت کې د صفر تصور موجود دی د بخشالي د سیمې نه هغه صفر تصور راوچت شوی. البته دې کې موږ د پاره د تاریخ او د ادب لوستونکو د پاره دلچسپي دا و چې د دې سکرپټ څه دی، دا کوم لیکدود کې ده، رسم الخط یې څه دی. نو وخو په سنسکرت کې خو هغه ډاکټر رودالف چې کوم جرمن سکالر دی نو هغه په ریسرچ کې لیکلي چې د سنسکرت 6 قسمه سکرپټ په دې کې استعمال شوی دی. او یو سکرپټ چې دی د هغې نوم اخیستی دی سداماتریکا. دا سداماتریکا سره لیکلي چې دا هغه سکرپټ دی چې په کابل کې به په دې کې لیکونه کېدل. نو کابل خو د پښتنو سیمه ده، څه خو د هند سیمې دي چې هلته کې د دیوناګري او ځینې نور د لیکدود قسمونه دي، خو سداماتریکا هغه لیکو چې کابل کې په لیک کې راتلو. نو په دې بخشالي کلمې نسخه کې د کابل د سداماتریکا لیکدود استعمال چې دی هغه بیا پښتون کنیکشن ښیي. نو یو خو بخشالي کلمې نسخه ده. خو سیده دې ته راځو نیغ په نیغه چې موږ سره د دې ارکیالوجي نه هغه نور کم آثار دي چې د پښتنو قبیلوي ژوند او د دې هغه پښتونیت پکې ښکاري. یو موږ سره یو کتبه ده چې هغې ته وایي د بیستون کتبه. بیستون افغانستان کې یو غر دی. نو په هغې کې یو کتبه داسې راغلې ده چې په هغې کې د هغه دور چې کوم حکمرانو 300 قبل مسیح کې حکمرانو داریوش کبیر هغه یو فرمان جاری کړی چې تاسو په دې کتبه باندې دا ولیکئ، زما صفت هم ولیکئ او زما د دور خبرې مو کوي. نو هغه فرمان لیکلی شوی دی. نو په هغې کې هغه هم په نظم کې دی. په هغې کې 3 مصرې داسې دي چې کله د سکالرانو هغې تجزیه وکړه لیکلی شوی په میخي رسم الخط کې دی. میخي رسم الخط داسې د میخ غوندې نشانات به هغې نه پته لګېده چې دا یې څه لیکلي دي. د الفاظ د جوړولو لپاره به میخ میخ به جوړولو. هغه بیا وروستو د نورو رسم الخطونو ته اوړېدل هم ده. خو دغه د بیستون کتبه کې 3 کرښې داسې دي چې هغه د پښتو دي. د هغه وخت پښتو داسې ده چې په هغې کې ویلی شوي دي چې نه دروغجنه هم یعنې نه دروغجن یم، نه زور کړه هم یعنې نه زورور یم، او نه یو بله مصره ده پکې نه مغروره یم، او نه مغروره یم. دغه 3 مصرې چې مونږ د داریوش په زمانه کې په پښتو کې ولیدې نو مونږ خو خوشحاله شو چې یاره په 300 قبل مسیح کې لیک کې د پښتو شاعري په نظم کې په مصرو کې موجوده ده. نو دا د بیستون کتبه ډېره اهمه ده. او یو بل څیز دی چې هغې ته وایي د سرخ کوتل کتبه. دا سرخ کوتل هم په افغانستان کې دا یو شلوم برجي په نوم یو مستشرق دی، اورینټلیسټ دی. هغه په دې کتبه ریسرچ کړی. دا هم د قبل مسیح د دور کتبه ده، دا د سرخ کوتل. نو په هغې کې بیا څه تحریر داسې دی چې هغه پښتو ته نږدې دی. زمونږ د افغانستان یو ډېر لوی څېړونکی او محقق دی عبدالرحی حبیبي. هغه بیا په دې یو مقاله لیکلې ده چې پښتو 1400 کاله پخوا په لیک کې نو هغه د دې کتبو نه استفاده کړې ده. زما مقصد دا دی چې ځینې د ځمکې نه راوتي آثار د دې سیمې د علمي کېدلو ثبوت هم ورکوي او په دې سیمه کې د تحریر د سداماتریکا رسم الخط ثبوت هم ورکوي. دا هم ورکوي چې دلته کې شاعري یا نظم یا یو څیز
هم موجود وو. دا موږ خو د پښتون زوړوالی د ریګوید نه ثابتو، خو د پښتون د پښتین په حیث ذکر دی. دلته خو بخشالي کلمې نسخه کې علم دی، ساينس دی. د بیستون کتبه کې ذکر دی د شاعرانو، یعنی شاعري ده پکې، او دغه شان د سرخ کوتل په کتبه کې. اوس د دغه کتبو نه پس چې موږ د ارکیالوجي نور آثار ګورو نو موږ سره عمده صوابع هند او د هند میوزیم، د ټکسلا ملکانډ ټکسلا واشوا، د تختبیک چارسده شوا، چارسده په خپل دا ډېر لوی دا. او اخیری یو خبره کوم چې د پیښور چې دی د دې د علمی مرکز په حیث ذکر چې هم په قبل مسیح کې 400 کاله مخکې د پولا شاه پور په نوم باندې شو، هغه نه بیا جوړ شو پرشاپور. نو دا پرشاپور چې دا هلته یو حکمرانو په هغه وخت کې دغه پرش نومو، نو پرشپور نه جوړ شو پرشاپور. او بیا د ایرانیانو چې دا لیکلو، نو د ایرانیانو داسې لیکلو چې پیش آوردن، یعنی په لاره کې پیش آوردن په لاره کې راتلونکی یو پړاو. نو پیش آوردن لري شو، پیش آور ته جوړ شو. خو د دې ابتدا کوم ځای نه شوې د 400 قبل مسیح نه چې دا د علم مرکز دی، د پړاوونو د ناستې د دمې ځای دی. نو ایمل خان دغه ارکیالوجي یا د ځمکې نه راوتي آثار دا زموږ ډېره مرسته کوي د پښتون په پیژندګلو کې. او یو خبره بل د فرمان سي په اجازت ما نه خبره لګو وګد شو. دا زموږ استادانی ما خو دا نن ټول وخت تاسو لږ کو تاسو موږ راغوښته دی چې تاسو به اورو فرمان الله جان صاحب. زه بیا راځم. یو خبره د ډي ان اي هم کوم جی، چونکه نوې ساينسي طریقې چې د ډي ان اي دی د دنیا یو اتیا ادارو د مشترکه ریسرچ په توګه یو کار کړی دی چې په هغې کې زموږ د پاکستان نه د دې هزاره یونیورسټۍ څېړونکي شامل وو د پاکستان په نمایندګۍ. دا په 2019 په بخښنې سره اردو کې مې وویل 2019 کې دا ریسرچ شوی. نو د دنیا د ادارو په سطح چې د پاکستان نه پکې صرف د هزاره یونیورسټۍ 2 طالب علمان شامل وو. د دغه ریسرچ تر مخه دا کار شوی دی چې نیم ارکیالوجي دی او نیم ډي ان اي دی. ارکیالوجي دا چې په مختلفو د جنوبي ایشیا او سنټرل ایشیا، منځنۍ ایشیا، د دې ځای کې د قبرونو کنستنه شوې ده او د ځمکې کنستنه شوې ده. تقریبا څه د پاسه 1500 قبرونه راکنستلی شوي دي، او څه د دې کاکیشیا، څه د ایران، څه زموږ د هند او د پښتونخوا. د پښتونخوا نمایندګي په چې کې شوې ده ایمل خان، نو د سوات او د چترال د سیمو کې کودایانې شوي دي. 119 قبرونه د دې سیمې نه راکنسته شوي دي. او بیا د هغه اډوکو د هغه فاسلز دغه لیبارټري ټیسټ شوی دی. نو هغه ډي ان اي نه نتیجه دا راوتې ده چې دلته کې د چې مونږ په د منځنۍ ایشیا او په د سوهیلي ایشیا کې انساني آبادکاري معلومو، یعنی هلته کې د فارمیشن اف هیومن انهیبیلیټیشن څه داسې عنوان دی دغه ریسرچ اچاپ دی. نو هغې کې ښودلی شوې ده چې دلته تهذیبي ژوند 2000 کاله راشي د دې ډي ان اي د ریزلټ نه نتیجه راوځي چې 2000 کاله راشي، خو دلته کې دغه ژوند دی، تهذیبي ژوند دی. خلک لکه په تهذیب کې، په سهولتونو کې او په دې څیزونو کې ژوند کوي. او بیا دا زموږ د سوات او د چترال د نمایندګي سره دی چې چترال پښتانه سیمه ده هم نه، خو سوات ته یو ځای بل ځای نه خلک راغلي دي، خو نمایندګي دپاره چې دی دا اخیستی شوي، نور خو د نورو ملکونو نه قبرونه راکنستی شوي دي. نو نتیجه دا ده چې د دغه ارکیالوجیکل سایټس نه چې کوم څیزونه راوتي دي او بیا ډي ان اي ته تللي دي، نو ډي ان اي موږ ته دا ښودلې ده چې په دې سیمه کې دا کم انسانان دي، نو د هغې تهذیبي ژوند داسې دی چې څاروي پال دي، یعنی کیتي باړي کوي، فصل ورسره شته دی، څاروي پالي او په هغې کې غوا، میښې او دا څیزونه هم شته، خو اسوده دي او په ځمکه قابض دي
او ژوند یې یعنی دغه ډي ان اے نتیجه ده چې ژوند یې خوشحاله ژوند دی ریسورسز ډیر. هماغه خبره دوباره چې موږ د سوالونو کې هم ته کوشش کوو چې لکه د ځمکې مالکانو نو موږ ځمکې خپلې پرېښې نه دي لکه مثال په دې ځمکو پراته یو په دې ځمکو پراته یو پخوانه دا نه چې موږ ګرځېدلي یو ټول بالکل دقسې ده جي نه که ګرځېدلي مو خو خپل ټاټوبې به مو وو خانه‌بدوش نه یو خپل ټاټوبې مو مالکان یو خانه‌بدوش نه نه، یو نه. مالکان یو. نه مالکان او د ځمکې مالک د ځمکې مالک او د ځمکې مالک چارې هم کړی نه پرېږدي او د غرونو مالک نه خو د ځمکې یا د غر مالک شو هغه غر هم ځمکه ده که نه خو د ځمکې مالک چارې هم علاقه نه پرېږدي بالکل علاقه چې پرېږدي هغه چې سني نو هغه وایي چې زه چکر ترجیح ده یو خبر اکثر کوم چې دا زما د مور خېټم نه او د پرورش زنګو مې فرمان صاحب د ارکیالوجي د یو قام د تاریخ بیانولو کې څومره اهم کردار لري تاسو په خبره هم کړه خو بیا هم کوم داسې دغه د تهذیب او د تاریخ ترمنځ تړون زه بنیادی طور باندې خو دا وایم که د جنیټکس د ډي ان اے سره ډېر زیات سمون څه کوي نو هغه به د ارکیالوجي د اثار کوي ځکه چې هغه به دغه قوم تهذیب هم ښیي تمدن به هم ښیي مذهب به هم ښیي بلکې ډېر خدوخال به یې ښیي او د هغوی د امارت او د غربت د خدوخال به هم ښیي ځکه چې کومه ښارونه مونږ پیټرا وغیره داسې ګورو یا د خپل ګورو نو زمونږ دا یو دغه روان دی چې د که هن نور راغلي نو کیدای شي زمونږ دا خطه د دنیا ټولو نه غټه خطه وه په اثارو په لحاظ سره خو خو دلته ډېر زیات ورونه لګولي ډېر زیات رواني کړي خو بیا هم دوست چې دا ګورم په هر د څلور میله کې اثار شته بیا لا چې مونږ کنستې نشته د دې حوالې په طور باندې مکسر خبره کوم چې ګوله هر شی حواله مه ګڼئ که حوالو ته کښېنئ نو حوالې خو ټول د غیرو کتابونو دي او هغه ستا حق کې چرته ښه نه لیکلي او که بیا داسې حوالې نو بله ورځ همدا نوښار په اثار قدیمه ولاړې چې دلته شپږ ښارونه ډوب دي 10 فوټه دیوالونه پکې شته 15 20 شل 13 12 اته شپږ ښاره ډوب دی او بله ورځ زه تلم یو قبر مو کنستو نه ته مې لږ راشم چې بلچه ملچه مې روړم دغه 10 فوټو لاندې بل ښار دی او سل پیره مې دی ارکیاو والا ته وي خو دی بېوسي ده فنډ نشته بل دی نوښار ده کشتپول دی سر ته یو په دنیا کې ډېر منعکس ټوپې ډېرې کمې دي دغه منعکس ټوپه دغه سمګلران ترې راځي ما هغه انټرویو کړي دي چې تاسو دننه ورننوتئ تاسو ته سر اوښکي دي نو وي چې دلته ګولډ سټوپه د بوتان پېنښتې دي اما دوی ته سل پیره وي خو دوی غریبانان سره وسایل نشته نو دوی رانشي که نه ما ته پته چې دا ښه تکړه خلک دی نو اوسه پورې د نوښار ده دونه ښار شته زما په مقبره ده د ما والدینو قبرونه نو د نور باندې د ملک جمعه خان دی او د هغوی قبرونه یې لکت میجر دي نو اوسه پورې چې دې له څوک رانغه نو مونږ به څه وایو چې دا ارته شته دی او چرته حواله نشته دا نشته نو حقیقتونه بعضې شته دی چې هغې حواله چرته چا نه ده لیکلې دې نه پس به ولیکلی شي خو زه دا وایم چې آثار قدیمه ما ته ډېر ښه خاص طور باندې چې دا کوم د سرجي چې کوم مړي یاد کړه چې هغوی سره لوښي روځي نو مونږ وایي دا د دوی مالداري وه دا امیر کبیر بل چې چا سره آسونه روځي مونږ وایي دا سردارانو نو دا هم دوی ته سایتین وایي که نه نو دا لفظ هم اسایتین اسیت او مونږ که اوس وګورو نو محاسید اوس هم مسود یادو نو دغه شان ډېر سیدونه د ما مسجد چې ورته اوس مسجد چې ورته مونږ وایو دا مها اسید دي مها منت هم که اوس وګورو ممنت دي دغه شان ډېر لفظونه شته دی اسپاسي اسبزي اسګزي یا د اصافي نو دا زما نومونه دي خو که څوک وایي چېرې ما ته په دې نومونو وښایه نو دا نومونو د ډلهبندي خو علاالدین غوري کړی زما مخکې په نور نومونو یو لفظ تصحیح کوم چې دا پښتون لفظ مونږ یادو دا خو چې کله دا قبیلې د یو وخت کې د پکت کرایو ځای شوي نو پښتون یا پښتوي څه نو دغه وخت کې ډېرې قبیلې داسې چې هغه اتحادیه کې نه دي نو په ځان نومونو باندې دي اوس کمبوجا ده اوس ویړایش دی دا اوس هم پېښور کې مونږ وایي کمو اډه نو دا کمبو کلی و که نه اوس چاته پته نشته چې زموږ په نوم باندې دونه لویه قبیله ښه ویړایچ بړیڅ وړیچ جرنل بخان حافظ رحمت خان عبدالقادر خان ژوندی دوندی خان یا امام رضا خان بریلی دا ټول بړیچ دي او د مردان د تورو دي نو زما ډېر سیاساتي شته سرجي یو بله تصحیح کوم د سرجي په اجازت چې مونږ اکثره پردو پسې خپل سیدونه تړو او هسې د علمیت خولو دپاره ډېر داسې بعضې خبرې وکړو چېرې دا خلک معلم وګڼي نو مونږ اکثره د محمود غزنوي نه
خو څه په منبرونو یا داسې په نور څیزونو د هغه نه مو څه دونه ډېر لوی شی جوړ کړی او هر څه مو هغه پس تړلي. زه دا چیلنج کوم که ما ته چا وښول چې په خیبر یا په ماموند جنسي یا په باجوړ یا په دې درو سیوای د دغه نه د ډیسمایل خان یا د ملتان نه محمود غزنوي په دې راغلي چېرته یو فتوااتې کړي که د هغه بچي دلته خښتي په چارسده کې یا په کانجو کې یا په نوخار کې یا په ګمبد کلي چې دی دا مسعود غزنوي دی. د دې نه علاوه دا چې راغلي دا په تیښته راغلي. البته یو ځای ښیم دلته دا فتوات دلزاکو ماندرو کړي. دلزاک اصل پښتانه دي. دا چې راغلي دي خیبر کې لومبی جومات د شکرانې په طور جوړ کړی علي مسجد ورته اوس هم وایي هغه جومات هم هغه شکل کې موجود دی. هغوی مونږ دا محمود غزنوي او جیپال مقابله کو. محمود غزنوي خو دغه وخت لا زلمی دی. دغه وخت خو له ده ورور اسماعیل لا نه دی وجلی محمود غزنوي د لاسه چې هغه کوم ولي عهد د پلار لا سبکتګین دی. د سبکتګین د حمید لودي والی ملتان دا وخت د پښتنو حکومت دی. دې نه هم یو نیم سوه کاله مخکې دی. د هغه نه کومه غواړي چې ما له څوک راولېږه ما پسې جیپال لا روان دی نو ما نه خواسم حکومت ځي خو دلته اسلام به م لاړ شي. نو هغه والا حمید لودي چې بیا وروستو دی کافر او مرتد کړی دی. دی سره خو سټپ د جنریټر درې خولې پانه پرته یي که نه یا جانبدار کې یا غدار کې یا کافر کې. نو دی لا کرامته کړی نه دی او د نه مدد هم غواړي د نه هر څه غواړي. نو محمود غزنوي له دغه سبکتګین له دی فوج لیږي دی ورسره کابل هم وي خو ورسره لومبی بارګین هم وکړي کابل پرېږدي خو دوباره بیا ووي بیا جلال آباد وي بیا خیبر وي. خیبر کې علي مسجد د علي بن یوسف چې قاضي القضاء دلزاکو پلار یوسف نوم دی. هغه یوسف قبر چې دی اعظم لالا پې کتبه لګولې ده په بغداد جنازګاه شاته دی. یوسف افغان پې لیکلي او ستاسو چارسده کې چې کوم دمدمه بابا دی نو دا د هغه رور دی. د شیخ آدم نوم دی بابا صاحب او د ده یو ورور په نوخار کې په نوخار فتح کړ او د چارسده فتح کړ. چارسده کې هغه کفر دی نو چارسده د فتح کړی دمدمه بابا شیخ آدم بابا او د ده رور او دا ټول دلزاک دي. دا ټول دلزاک دي. خو دوی سره ماندوري دی سیدانو دی به په هغې ډاډو ماندورو جنګ نه کولو خو ډاډو نو ډاډو نه یې بیا نیم حکومت د نیم مردان نوالي تر پکتیکا ورکړو. دی هم قبرونه بیا تاسو ته ښیم خو یو دوه به وښیم خیر. بیا جی په دغه کې په نوخار کې شیخ احمد بابا دی. بیا د هغه زوی شیخ شهباز دی. بیا مانګړ کې دغه دی شیخ تپور بابا دی. بیا چې کله ملک یحیی تللی دی هغه بونیرو او شانګله فتح کړی د اوسې ګلیاړه او رستم فتح کړی. نو دغلته کې دا قبر دی ملک یحیی سري په اوسې ګلیاړه کې. بیا دغلته زخمی شوی نو هغه دغه له فوج ورکړی جي د اوډیګرام کې پیر خوشحال له نو ماندورې دی. نو پیر خوشحال له فوج ورکړی او په دې فتواتو کې یو بل دی د هغه نوم دی دلته په زړو کې هم د هغه د ناستې ځای شته دی او په تورنګزو کې تورنګزو کې هم شته د هغه نوم دی جلال بخاري. دا ماندوري دي. نو دلته دا فتح چا کړي پښتنو کړي. ما چا پسې لیکلي ما لیکلي محمود غزنوي پسې. زه به یې نام ورکړم که چا راته یو داسې خیر دی غلط حوالې دی وښیي خو د هغه د دور د مورخینو دی وښیي. منګ جي خبره هم کړه تقریبا تاسو دا ذکر وکړو د پښتنو تاریخ د کم کم آرکیالوجیکل سایټس نه ډېر واضح کیدی شي او دغه آرکیالوجیکل مقامات کمو کمو سیمو کې دي. تاسو خو په خبره هم کړه خو کو صفاتي او هغې باندې خبره کول غواړئ. غټې غټې سیمې خو دغه مونږ ښودلې چې آرکیالوجیکل سایټس یو د پښتنو سره شناخته کیږي. زه دا یم چې د بامیانو ذکر نه شوی افغانستان کې چې دغه کم د بامیانو دغه بوتان مات شوي دي دا هم د هغه زمانې دي. د کندهار ذکر نه شوی چې د دې پخوانی نوم و اراکوزیا. دغه اراکوزیا هم د قبل مسیح د دور نښې لري. په دې ننګرهار کې ځینې داسې آثار دي چې هغه ډېر زاړه دي. زمونږ د دې سند طرف ته چې راځي نو بیا دا چې کوم تهذیبونه د پښتنو د شناخت نه هم دي لکه هړپه موهنجودړو مهرګړ هغه د پښتنو د شناخت نه دي. خو دا ده چې دا سیمه چې دی دا مشترکه د وادي سند یا د دریای سند په غاړو د آباد خلک په هغه وخت کې چې وو نو هغه میکس وو. نو موږ دغه سایټس یا دغه آثار هم په دې کې اچولی شو چې د پښتنو یو شناخت یو شي خصوصا د مهرګړ چې دی یا د مولوی رحمان ډیری چې ده نو دغه آثارو ذکر خو موږ
او نو کومه وختي د هغه اثارو کو چې نیغ په نیغه د پښتنو سره تعلق لري. خدا د چې د دې دریای سند په غاړه یا د اباسین په غاړه د آبادی چې څومره خوري دي نو هغه ټولو کې د پښتنو د شناخت نښې شته او سره د چې ژبه به زمونږ په لیک کې نه وه سنسکرت به وه یا اوستا به وه ځکه چې دغه په تحریر کې مخکې راغلي دي. پښتو په تحریر کې هغه یو نمونه ده چې میخي رسم الخط کې د دغه درې مصري چې دي دغه حکمران نو هغې نه علاوه زمونږ په تحریر کې خصوصونه نه راځي خو د پښتنو یا د پښتني جغرافیې د شخصیاتو کنټریبیوشن ښکاره دی. لکه پانینی چې ما یاد کړو خو د صوابع دی نو صوابع به مونږ چېرته وړو او بیا چې په خپل ګرامر کې هغه د هغه قبیلو ذکر کوي یا د پښتو د ټکو د وکیبلري پکې اچي یا مونږ دا ګورو چې هغه دغه نورم کتابونه دي د پانینی نو مونږ د جغرافیې په وجه دا ګڼو چې لکه د ټیکس لاکیم د پښتنو یو ډېر لوی کنټریبیوشن دی. دغه څه سیزونه دي چې مونږ هغه ډسکس کولی شو خو دغه وروستی ریسرچ عمل خان زیات اهم دی د ډي ان اے والا چې کوم په 2019 کې کوم ریسرچ شوی دی نو هغې کې چونکې نیم ارکیالوجي ده او نیم بیا ساینټیفیک ریسرچ دی د هغه نتایج هم مونږ ته دا ښیي چې کم از کم سامي ټچ په دې سیمه کې نشته. سامي ټچ نه مراد هغه چې کوم بني اسرائیل والا دي او کوم هغه چې کوم موږ رد کړي دي چې کوم موږ رد کړي دي نو هغه مستند نه دی. البته دا ارکیالوجي یا د ځمکې نه راوتي آثار چې دي دا چې ډي ان اے ته کنورټ شوي دي دا مونږ ته ډېرې ښې نتیجې راکوي. جی دغه مقامات کې تقریبا صدا سے مند شوي دي چې د پښتنو په تاریخ دلالت کوي. بالکل یعنی د پښتنو ګورئ چې د تاریخ چې دی لکه چې ما عرض وکړو یو خو د اورل هیستري یو د ریټن هیستري خو د تاریخ سره سپورټیو سیزونه چې دي مدد کوونکي سیزونه مرسته کوونکي سیزونه چې دي په دنیا موجود دي او نو په هغې کې د ټول نه بنیادي سیز ارکیالوجي ده هغه په دنیا موجود دي یا د خاورې نه لاندې دي یا د صده شاته دي یا په ګټه کې پراته دي یا په څه کې دي خو په دنیا کې هغه په دنیا کې موجود دي. نو ارکیالوجي او ډي ان اے هغه سیزونه دي چې هغه زموږ تاریخ ته تقویت ورکوي. نو ستاسو خو پوښتنه دا و چې یاره تاریخ کې څه داسې اثار شته چې پښتانه پکې مونږ کلیر کولی شو ثابتولی شو. نو په ریټن هیستري کې خو عمده د وادي سند او هغه د ایران سره نږدې چې کوم د زرتشت هغه اثرات دي. بلکې د زرتشت په هکله به یو خبره دا هم وکړم یو داسې تنازع غوندې هم ده ایرانیان خو خپل ګڼي خو د مرکز ښودلی شي بلخ. بالکل نو چې بلخ ښودلی شي نو بلخ خو پښتانه سیمه ده ایگزیکټلی نو پښتانه هم خپل ګڼي. او که تاسو ته یاد موږ په یو پروګرام کې دا خبره هم کړې وه چې د فارسي ژبه چې څومره زړېږي نو پښتو ته نږدې کېږي. نو د زرتشت یا د بلخ د سیمه د پښتو هم مرکز دی د پښتنو هم مرکز دی او که زوراستر د بلخ سره تړو نو بیا خو لکه زر کاله قبل مسیح کې د پښتنو ډېر غټ مرکز موږ ته په لاس راځي. او هسې هم د بلخ یا باختر د سرجي په اجازت زما خو استاد محترم دی چې بلخ ته عروس البلاد او ام البلاد هم د دې وجې وي چې د ښارونو مور شو بیا د دونه د ښارونو ناوې شو. بالکل نو بنیادي طور باندې دا د تهذیب هم د خلکو ته چې تهذیب هم دلته نه دی تمدن هم دلته نه دی ریاست هم دلته نه دی سیاست هم دلته نه دی نو چې هر څه د بلخ نه دی نو د پښتنو دی. نو فرمان صاحب خبره لږ اسانه که چې زر کاله مخکې د زرتشت په شکل کې د بلخ مرکز هم د پښتنو مرکز دی. فرمان صاحب د هند د صوابع د تخبه روینز جی د سوات او د ملکنډ د بدمت تاریخ بیا د 400 بدمت او زړو اثارو د پښتنو د تاریخ تمدن او تهذیب سره څه تړون دی؟ بنیادی طور باندې خو چې چېرته څونه تیاره وي نو هلته لږه رڼا کار کوي. نو دا خو دی چې پښتون چې دی دا د آریانو متشدد رورو نو دی کې وخت په وخت باندې داسې شخصیات راغلي چې هغه دی ته د تشدد خبره کړي نو هغه ډېر په دې کې کامیاب شوي دي. څنګه چې ګوتم بدو نو هغه د رورالۍ خبره کړې ده د امن خبره کړې د احترام خبره کړې نو دلته کامیاب شي. او زه خو دا زما دعوه ده په دې کتاب زما را روان دی چې ګوتم بد پښتونو او د پښتونخواو په دې باندې به چېرته بل وخت پروګرام انشاءالله کوو. شاکامني او شاکا اساکا اساک شاکی شاکی نو شاکامني د شاکا اولاد نو پای باندې انشاءالله بیا چېرته خبره وکړو. خو دا دی
چړومبی خو دغه دی خو دې نه مخکې موږ سره د صنعتم درمي او دورم دی دا سیندو مته زموږ خلک د سیند دا تهذیب چې دی نو دا د صوبه سیند وګڼي نه دا سیند د ما د دریای سیند تهذیب دی چې دا ما زیات دی غرونو کې دا دریای سیند دی دا د هغې اوزې دي دا واده دی دا د هندوکش دی او دا سیندوکس هم د دریای سیند کسونه دي که نه چې کوم معین کسونه ورسره راځي سرجي وختي یو خبره وکړه چې یاره 2 سیندونه دي زما د علم مطابق هغې کې پنچکوړم دی هغې کې دریای ګومل هم دی دریای کورمم دی دریای کابل هم دی دریای سیندوم دی او بل یو خبره زما د امتیاز بله ده چې زما په دنیا دونه چاپ دی چې د جرمني د هټلر په ټوپی و که د هغه په بیج و یو نښه به چې کراس و بیا به نوکونه ښکته شي ایته سواستو وي سواستیکا نو سواستیکا د سوات نه ده نو که هغه هم بیا د ګوتم بدھ په جات کاسټورو کې هم د سوات څونه ذکر دی او د هغه آشرم هم کالام کې چې واورین غرونو بل د زیوس د یونان چې هغه وایي د مونږ زیوس بګوان چې دی نو په کیلاش کې دی نو که بیا د دنیا د هر سره غونډه خو بیا د پښتنو ته راځي د پښتنو غاړې ته راځي نو دویم چې دا پښتون سایبرټ نسل نه دی چې دا چرته نه بس دا اوس پیدا شو دا ټول ارسه دي خو د قبل مسیح یا سونه روسو سسنمونو په دې باندې کار چالو دی حکم زه هم د انیف خلیل صاحب غونته او د برق صاحب غونته خلک جمدی وي او دوی د مونږ رهنمایي کوي ان شاء الله د الکانو کې ډیر څه دوی نه ان شاء الله جی ان شاء الله زمونږ هم دا کوشش ته چې په دې پلیټ فارم موږ د پښتنو د تاریخ یقینا جی چې ما دا تاسو دا کار ولیدو نو زما داسې لږ ما ته رڼا ښکاره شو جوړ زموږ بیړی پار کېږي ان شاء الله کوشش وکړو چې بیړی به پاکو لاست بس نور وخت ټول دی ته لاست چې دیومالي دا کیسې داسې دي ټیک ده ایمل خان داسې ده چې د مونږ دیومالایي کیسې وایو دې ته اساطیریم وایي یا اساطیر هم ورته وایي او دې ته ما فوق الفطرت کیسې هم وایي دا انګلیش کې چې وایي سوپر نیچرل نو دا زموږ تاریخونه چې دی د دیومالایي کیسو پکې مرسته کړې ده یعنی څنګه چې ما مخکې عرض کړی دی چې د علم چې دی ابتدا کې په غیر تحریري شکل را روانو نو پای کې به دا کیسې وي خو سوپر نیچرل باغ وي چې پای کې به د پیریانو دیوانو کیسې وي پای کې به د انساني ذهن او مزاج نه بالاتر کیسې وي یعنی یو دیو به ورسره روان کړي او جنات به ورسره کول کله چې دا کیسې زمونږ د فولکلوري روایت ته ځمکني حقیقت ته راغلی نو هغې بیا د تاریخ مرسته شروع کړه د تاریخ مرتب کولو کې مدد شروع کړو زمونږ چې د دنیا کې د زاړه تاریخونه یا تهذیبونه دي پای کې د ټول نه زوړ تهذیب د سومیر دی دا اوس چې مونږ کم عراق یادو دا د عراق پخوانی شکل سومیر او سومیر سره آشور هم و بابل هم و نینوا هم و نور تهذیبونه هم خو د ټول نه زوړ چې سومیرو د دې سومیر د ادب چې دی دا موږ د دې کیسو نه راغلی دی تاسو چې د کیسو ذکر وکړو دیومالایي کیسې یا عام اولسي کیسې نو د سومیري ادب کې تقریبا 15 سوه قبل مسیح یعنی 3.5 کاله د حضرت عیسی علیه السلام نه مخکې د ادب آثار موجود دي یو سکالر دی ابن حنیف نوم دی هغه یو کتاب لیکلی دی دنیا کا قدیم ترین ادب نو هغه چې څومره ریسرچ کړی دی دا 2 جلد کتاب دی ماضی کې مزار ماضی کې مزار خو سبت حسن دی والا ګروستو دی نو د ابن حنیف چې کوم کتاب لیکلی نو د چې سوراغ لګولې نو د سومیر ادب ورته ټول نه زوړ په لاس ورغلی دی 3.5 قبل مسیح کې یعنی د نن نه 15.5 کاله مخکې او هغه کیسې دي هغه منظومې کیسې هم شته پکې او په نثر کې کیسې هم شته د بهادر یا د شجاعت دغه خلکو د ځوان مردۍ او دا کیسې پکې لیکلې شوي نو زه خبره راغونډوم داسې ده چې دغه کیسې چې کله د اسمان نه ځمکې ته راغلی یعنی د پیریانو دیوانو نه انسانانو ته راغلی یا د تصوراتي دنیا نه حقیقي دنیا ته راغلی نو دې حقیقي دنیا کې لیکلي کیسو بیا د تاریخ مرسته شروع کړه د تاریخ په مرتب کولو کې هغه زموږ سورسز جوړ شو زموږ ماخذونه جوړ شو موږ ته تاریخ لیکل آسان کړ نو دا په هر ځای کې دي خو د سومیر ابتدا کېږي بیا د مصر سره تړلي چې څومره تهذیبونه دي دا ځکه د ټول نه زاړه دي چې هلته کې دا د دریابونو غاړو باندې تهذیبونه یا آبادۍ وي دا موږ چې وایو دجله فرات او نیل نو څنګه چې په وادي سند کې زړې آبادۍ روزي
نو په دجله فرات او نیل کې هم زړې راوتې نو هغه ځای کې د بابل او نینوا او د سومیر او اشور او اکاد د تهذیبونو چې راووته نو مونږ په د ټول نه اولنۍ کیسه هم په سومیر کې وینو او بیا د خوشاله خبره ده چې یو ډرامه په هغه وخت کې لیکل شوې ده هغه ډراما چې کومه د مصري تهذیب و یا د سومري تهذیب و هغه یونان بیا ترجمه کا د ایبیډاس په نوم باندې ایبیډاس اوکې نو هغه ډراما چې یونان نه راغله انګریزي ترجمه کا نو هغه نه د ډرامې روایت شروع شو زما د خبرې مقصد دا دی چې کیسه ادب نظم شاعري دا د تاریخ په لیکلو کې ډېره مرسته کوي دا خبره اوس په ډاکټر صاحب موږ بیا یو کنفیوژن ته لاړو موږ 500 ته رسیدلو 600 ته لاړو شپږ زره کې ځام لک فوج دی را سره دا به زه ثابتوم نه نه خو ټیک ته خو اوس دغه ته بزو تکل خو بکو نو اوس د دغه باره کې تاسو ټیک دی ایمل خان تاسو په خپل سوال کې یو خبره ډېره کلیر او ډېره ښه کړې وه چې هغې سره زموږ ذهن کې د کنفیوژن ختمېږي تاسو دا خبره کړې وه چې د ځینې څیزونو پر ریټن په تحریر کې ذکر نو دا خبره واضحه چې تحریر کې ذکر ریګوید نه پس شروع شو او د ځینې څیزونو په یا په کیسو کې یا افسانې دي یا افسانو کې یادونه یا دیومالایي کیسو کې یا پس کې او یا د ژبې د ټکو نه تعبیر کول دا خو موږ ډېر زوړ کولی شو بلکې فرمان صاحب خو شپږ زره کاله یادوي ما د قدرت الله دا هغه شهاب نه دی یو بل لینګویسټ دی د هغه یو لیک کتلی نو هغه پکې د خدا ټکی نه دی د دغه تاریخي ښودلو چې دا ټکی څومره زوړ دی نو په هغې کې دا ویلي چې دا په فارسی کې خدا یعنی خود په خپله راځي خو دا په نورو ژبو کې نور شکلونه دي بیا ویلو چې ما ته د دې یو زوړ شکل میلو شو چې هغه 8000 کاله زوړ دی او هغه ته خو پښتو نه ورتله هغه قدرت الله ته هغه ویل چې دا ټکی دی خو ته یې دا وی د خدای یې نه جوړ شوی خدای او د هغې نه جوړ شوی خدای نو ما یو کتاب لیکلی دی په هغې کتاب کې ما دا ذکر کړی چې دا اصل کې عمده کېدی شي چې خو ته یې یعنی صرف هم ته یې واحد بالکل بل څوک نشته هم ته یې نو ما ویل که د دې ټکي جرړه 8000 کاله زړی نو د دې پښتو د موجودګي خو 8000 کاله زړم کېدی شي خو خبر او ما ستاسو ته زه اتفاق کوم چې د لیک په شکل کې ریګوید نه ایمل خان تاسو ما سردونه ډېر لوی شخصیت کېنولې تاسو یقینو ساتئ ګورمانه نیم علم هېر شوی نو که چېرته داسې زما برابر سړی را سره ناست دي که نه نو انشاءالله بیا په هغې باندې به زه نور هم ډېر څه وویلی شم او چېرته احترامن نه شم ویلی او چېرته یقینا چې لوی شخصیت دی چې برق صاحب ناست دي او تاسو د دواړو جي ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ آباد اوسئ ویوز ته شکریه ادا کوم چې کومه مینه تاسو موږ له راکوئ او د خپل تاریخ تاسو په کوم مینه ګورئ نو زه د هغې مشکور یم او انشاءالله دا لړۍ به مخ په وړاندې بوځو ستاسو د ټولو یو جهان مننه